بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور عمران صافی او تاسو ته د دویچه کلاس اخلم. په دې کلاس کې به تاسو موږ د صفر نه شروع کوو تر اخره پورې، تر څو تاسو وکولی شئ په الماني ژبه باندې څنګه لیکل وکړئ، څنګه خبرې وکړئ، او همدارنګه څنګه کولی شئ هغه خپل لوستنه ژوند باندې روان کړئ. نو فی الحال لپاره موږ غواړو د خپل اطاق نه ستاسو لپاره ویډیوګانې ډکې کړو، ځکه په کلاس روم کې زموږ په تخته باندې به لایټینګ به لږ زره ډېر وو، نو د هغې له وجې به هلکان نشو کولی هغه کوم درس چې موږ تخته باندې لیکو د هغې نه صحیح اخیستنه وکړي. نو همدې له امله موږ اوس فی الحال لپاره تاسو ته وړې تختې برابرې کړي دي. په هغه وړه تخته به موږ تاسو ته هره جمله لیکو، درته هم سره پښتو معنا هم لیکلې ده، تر څو تاسو وکولی شئ د درس مکمل ډول باندې زده کړئ. له خیره ملګرو، نو کولی شئ خپل کتابچه او قلم راواخلئ سره، کوم درسونه چې تاسو دلته موږ تشریح کوو نو کولی شئ هغې نه تاسو استفاده وکړئ. راځو نننی زموږ درس چې دی لیکسیون 5 پنځم درس دی زموږ. په پنځم درس کې موږ به د ځان معرفت په اړه خبرې کوو. مثال زه څنګه کولی شم چې ووایم زما نوم دا دی، د پلار نوم مې دا دی، یا دلته اوسېږم، د دې ځای یم. په دې رابطه باندې څنګه خبرې کېږي تاسو به کولی شئ. زموږ لنډې ویډیو به تاسو کتلې وي. اوس راځو خپل درس شروع کوو. نن زموږ درس چې د زیش فورشټلن په اړه دی، د ځان معرفت په اړه. دلته موږ تاسو ته وړې تختې برابرو، کولی شئ تختې تاسو مکمل سره وګورئ او خپل د درسونه تاسو زده کولی شئ. د نصیحت ملګرو، ښه زموږ نن درس چې دی لیکسیون 5 لیکسیون 5 لیکسیون 5 زموږ پنځم درس دی ملګرو. صحیح ده. لیکسیون 5 مطلب پنځم، لیکسیون معنا درس، لیسن پنځم درس دی. لیکسیون 5 مطلب زموږ پنځم درس دی. نننی زموږ درس چې دی د زیش فورشټلن زیش فورشټلن زیش فورشټلن معنا د ځان معرفت، چې په الماني ژبه کې موږ څنګه کولی شو ځان معرفت وکړو. صحیح ده. زیش فورشټلن د دې اصل کې انګلیسي مطلب داسې دی چې introducing yourself، مطلب چې ځان څنګه معرفي کولی شئ. هغې رابطه باندې موږ خبرې کوو. په الماني ژبه کې تاسو کولی شئ خپل نوم په درې ډوله باندې کولی شئ تاسو خلکو ته ورسوئ. اول موږ وایو چې ich heiße ich heiße ich heiße لکه سره کوم زه اوس وایم چې ich heiße عمران، یا وایي چې ich heiße احمد، یا وایي چې ich heiße علي. صحیح شوله. نو ما خانخادي یوازې پرېښه کولی شئ تاسو خپل نومونه پکې ورسوئ. هر ملګری چې دا ویډیو ګوري کولی شئ خپل نوم پکې ځای په ځای کړي. صحیح ده. ich heiße علي ich heiße عمران ich heiße ولی. صحیح شوله. تاسو کولی شئ خپل نوم پکې ځای په ځای کړئ. ورپسې دویم چې دی mein Name ist mein Name ist سره کوم د هلکانو mein Name ist mein Name ist تاسو هم ویلی شئ. صحیح ده. کوشش کوئ د mein Name ist په رسمي حالتونو کې ویل کېږي ملګرو. صحیح ده. لکه ما تاسو ویل چې mein Name ist Imran mein Name ist Imran داسې تاسو ویلی شئ. صحیح ده. ich bin Imran ګوره ich bin زه یم، bin معنا یم، ich معنا زه، ich bin Imran یا زه عمران یم. صحیح شوله. نو په درې طریقو تاسو کولی شئ خپل نوم تشریح کړئ. زما نوم څه رقم دی، څه رقم یې وایي چې ich heiße Imran mein Name ist Imran ich bin Imran. په دې طریقو تاسو کولی شئ د خپل نوم ووایئ. تاسو مایل کړئ زما نوم خانخالي کولی شئ دا تاسو مکمل څه کوئ سره دلته خپل نوم کې ځای په ځای کړئ. صحیح ده ملګرو. دلته تاسو خپل نوم کې ځای په ځای کولی شئ. صحیح ده. اوس راځو تا څوک پوښتنه کوي چې ستا د فامیل نوم څه دی. ستا د فامیل نوم څه دی؟ ته ورته وایې که نه چې mein Familienname ist mein Familienname ist سره کوم mein Familien ګوره دوه لغتونه دي کمپاوند. تاسو په کوشش کوئ په دوه لغتونو باندې ووایئ. صحیح ده. mein Familienname ist mein Familienname ist ستا کورنی نوم څه شی دی؟ و زما کورنی نوم چې دی صافی دی. صحیح شوله. زه څه رقم وایم mein Familienname ist Safi ګوره mein Familienname ist Safi. ich heiße Imran mein Name ist Imran ich bin Imran mein Familienname ist Safi. تاسو داسې ویلی شئ کولی شئ دغه خپل نوم تاسو په مجموعي توګه تاسو باندې هم ویلی شئ. لکه څه رقم زه اوس وایم که نه چې ich heiße Imran Safi یا ich bin Imran Safi یا داسې ویلی شئ چې mein Name ist Imran Safi. ګوره مکمل کولی شئ په دې مکمله توګه تاسو خپل نوم هم ویلی شئ. که چې د خپل نوم بیل اخلئ phone نامه مثال تاسو خپل نوم چې دغه بیل اخلئ او د فامیلین نامه ورسره وروسته اخلئ کولی داسې ویلی شئ. صحیح ده. mein Familienname ist Ali. د نومونو په اړه موږ خبرې وکړه چې موږ څنګه کولی شو خپل نوم په الماني ژبه کې واخلو. راځو یو تا څوک پوښتنه کوي چې ته د کوم ځای یې، تاسو به ورته خپل اورګینال لاند ستاسو کوم خپل اصلي هېواد دی د هغې نوم به ورته اخلئ. تاسو به سره کوم وایئ چې ich komme aus Afghanistan ich komme aus Deutschland oder ich komme aus Russland oder ich komme aus Holland. داسې تاسو ویلی شئ. تاسو مثال چې کوم ځای استئ کولی شئ خپل نوم پکې واچوئ. دلته صحیح ده. داسې مثال وایي چې موږ خو ټول افغانان یو، زموږ خبرې پښتو باندې دي، نو هغه ورونه یا خویندې دري زبان دي که زموږ پښتو زبان ورونه دي کولی شئ پکې وایئ چې ich komme aus Afghanistan زه خانخالي یم. زه د کوم ځای یم؟ زه د افغانستان یم. صحیح شوله. ich komme aus ich
komme aus. زه یم د کوم ځای د افغانستان. زه خانخالي یم د افغانستان. صحیح ده؟ زه د افغانستان یم. Ich komme aus Afghanistan. اوس راځو موږ څنګه ویلی شو زه دلته اوسېږم. یو ګوره کامه دی. کامه مینس ته د کوم ځای نه راغلی یې. صحیح شو؟ هغه ته به تاسو راشئ سره کومه وایي چې Ich komme aus Afghanistan. اوس موږ وایو چې wohnen. wohnen معنا ویل کېږي اوسېدو ته. هغه ځای کې چې ته اوسېږي jetzt چې اوس فی الحال لپاره now ته ژوند کوې ملګرو پکې. صحیح ده؟ لکه سره کوم تاسو سره په ژبه کې وایو چې Ich wohne in ته چېرته اوسېږي تاسو کولی شئ خپل نوم پکې واچوئ. مثال زه اوس وایم زما چې کوم ښار کې یم دا فرزن په نوم دی. سره کوم وایم چې Ich wohne in Fersen. Ich wohne in Fersen. Ja, ich wohne in Berlin. Ich wohne in Stuttgart. Oder ich wohne in Köln. ګوره تاسو په دې ډول باندې تاسو کولی شئ دغه خپل نومونه په کلیشې کې اضافه کړئ. ملګرو صحیح ده؟ زه خانخالي اوسېږم. چېرته اوسېږم؟ زه کولن کې اوسېږم. زه برلین کې اوسېږم. زه فرزن کې اوسېږم. تاسو ټول کولی شئ دغه مکمل تاسو سره ووایئ. صحیح ده؟ Ich wohne in Berlin. Ich wohne in München. Ich wohne in Köln. تاسو کولی شئ داسې ووایئ ملګرو. صحیح ده؟ په خبرو باندې موږ خبرې کړې وې په تېر درس کې موږ هم ویل چې مثال تاسو څنګه ویلی شئ چې زه په دې ژبه خبرې کولی شم. نو چون دا اوس د ځان معرفت په اړه خبرې دي نو ځکه دلته موږ هم تشریح اخیستی تر څو تاسو مکمل ورباندې پوه شئ ملګرو. صحیح ده؟ په الماني ژبه کې سره کوم وایي زه په دې خبره باندې پوهېږم زه دا ژبې خبرې کولی شم. سره کوم تاسو وایئ چې ich spreche زه خبرې کوم په کومه ژبه باندې ich spreche پشتو und dari und ملګرو چې ته ویل کېږي تاسو ورته ولیکم تاسو په ژبه und معنا او und سره کوم OND und صحیح شو und صحیح شو. سره کوم وایي چې ich spreche دا اوس وایم که نه چې زه په انګلیسي هم پوهېږم پښتو هم پوهېږم او په الماني ژبه هم پوهېږم. سره تاسو وایئ چې ich spreche Deutsch English und Pashto. داسې تاسو ویلی شئ. دویمه طریقه سره کوم دویمه طریقه ده چې ich kann داسې تاسو هم ویلی شئ. صحیح شو یا زه کولی شم په خبرې باندې وکړم په کومه ژبه باندې زه وایم چې Ich kann Deutsch und Pashto. Ich kann Pashto und Dari. Ich kann Deutsch und Pashto. تاسو کولی شئ چې په دې ژبه باندې خبرې وکړم. سره تاسو دوه طریقې تاسو درسي ده. Ich spreche او بل ich kann. زه خانخالي خبرې کوم. په کومه ژبه خبرې کوم؟ زه په پښتو خبرې کوم. زه په الماني خبرې کوم. زه په انګلیسي ژبه خبرې کوم. صحیح ده؟ تاسو دا به زده کوئ درسره. اوس تاسو چې څوک پوښتنه کوي ته څو کلن یې ځکه چې کله د ځان معرفت په اړه خبرې کوي نو ضرور درته به ورته وایي چې مثلا زه د دې دومره کلو یم ملګرو. لکه څنګه چې تاسو موږ د یو نه تر شلو پورې حساب درکړی وو. په خیر موږ په راتلونکي لیسن کوشش کوو تاسو ته د شلو نه پورته کومې نمبرې چې دي په هغې باندې موږ خبرې وکړو چې مثلا شلو نه پورته نمبرې په الماني ژبه کې سره کمل کېږي. په دې موږ کار کوو. اوس فلحال لپاره فقط زه تاسو ته یو مثال درکوم چې تاسو پوه شئ ورباندې. صحیح ده ملګرو؟ Ich bin خانخالي ده ملګرو Jahre alt. Ich bin زه یم Jahre کال ته ویل کېږي. alt معنا عمر. صحیح شو؟ alt معنا عمر. Ich bin زه اوس دېرش کلن یم. سره کوم وایو چې ich bin 23 Jahre alt. Ich bin 23 Jahre alt. زه 23 کلن یم. مثال ته اوس وایي چې زه 30 کلن یم. Ich bin 30 Jahre alt. یا اودا تر سره کوم اودا ویل کېږي معنا یاد. دا به ته ولیکم تاسو ځان سره واخلئ ځکه کله کله اودا استعمالوم O-D-E-R اودا معنا یا موږ پښتو کې کنه یا پښتو یا یا معنا ته اودا ویل کېږي. صحیح شو؟ وایي چې ich bin 50 Jahre alt. زه 50 کلن یم. یا ich bin 18 Jahre alt. زه 13 کلن یم. یا ich bin 20 Jahre alt. زه 20 کلن یم. صحیح ده؟ تاسو به ich bin دلته تاسو پر عمر پکې اچوئ. Jahre alt زه 30 کلن یم. زه 20 کلن یم. زه 50 کلن یم. سره کوم ich bin 23 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. زه 20 کلن یم. Ich bin 15 Jahre alt. زه 15 کلن یم. ښه لسمه جمله ده. مثال ته هم څوک پوښتنه کوي چې مثال ته څه کار کوې؟ مثال ته معلم یې، ته شاګرد یې، ته څه کار لرې سره کنه. نو د پروفیشنز په اړه چې دی موږ له خیره سره بیروف یا بیروفه چې کوم شیان دي مثال په مسلک کې چې کوم شیان دي په دې په خیر سره بیا موږ ویډیوګانې جوړو په آینده کې په خیر موږ سره کورس کې پاتې شئ په دې پروفیشنز په اړه له خیر بیا موږ خبرې کوو. صحیح ده؟ سره کوم چې شاګرد یم ich bin Student. Ich bin Student oder ich bin Studentin. Ich bin Student. Ich bin Studentin. مطلب څه دی؟ زه یو شاګرد یم. زه شاګرده یم. Studentin means زه شاګرده یم. صحیح ده؟ دا female feminine دی. صحیح شو؟ دا feminine دی د ښځو لپاره استعمالیږي او student چې دی د نارینه‌و لپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ دا رقم ich bin Student.
ich bin Student ich bin Studentin زه شاګرد یم یا زه شاګرده یم دا تاسو به زده کوئ سره صحیح ده راځو یولسمې جملې ته مثال تاسو چې زه یو استاد یم صحیح شو سره کومه چې ich bin Lehrer ich bin Lehrer Lehrer معنا استاد ich bin Lehrer معنا زه استاد یم چې استاد یې خجینۍ یا ښځه وي ich bin Lehrerin ich bin Lehrerin صحیح شو L-E-H-R-E-R-E-N صحیح ده ich bin Lehrerin ich bin Lehrer ich bin Lehrerin صحیح شو زه یو استاد یم یا زه یو استاذه یم په دوه طریقو تاسو کولی شئ دا ووایئ ملګرو صحیح ده تاسو کولی شئ مسلک په اړه مثلا خبرې کوو ته وایئ که نه چې ich bin Architekt یا ich bin Polizist یا ich bin Kunstmaler دا پروفیشنز دي د خیر په دې باندې موږ بیا خبرې کوو خیر څه ورته فکر مه کوئ فقط چې دونه لیکل شوي هماغه سره زده کړئ صحیح ده چې څوک نه پوښتنه کوي چې مثال تا واده کړی دی نه دی کړی تاسو سره کوم جواب ورته ورکوئ ich bin ledisch داخله کې ګا راغلی ملګرو ښه خو د ش اواز ورکوئ ملګرو ښه ich bin ledisch ich bin ledisch ich bin ledisch مطلب زه مجرد یم چې مثال وایي چې ما واده کړی دی ich bin verheiratet ګوره چې لغات لږ ذره اوږد دی کوشش وکړئ چې په خوله باندې راولي ادا لیکئ سره صحیح ده ich bin verheiratet ich bin verheiratet ich bin verheiratet صحیح ده ich bin verheiratet مطلب زه واده شوی یم یا ما واده کړی دی صحیح شو ملګرو ich bin verheiratet ich bin verheiratet څوارلسمه جمله زموږ د تاسو پوښتنه کوي چې ستا چی سره علاقه لري چی سره شوق لري نو ته کولی شې په دې علاقه کې بیا خپلې خبرې ورسره وکړې په دې علاقې پرایویټ هم بخیر موږ ویډیو ډکوو فقط د کوم لغات چې زموږ لیکلی فی الحال لپاره دا ملګرو زده کړې سره د علاقې په اړه موږ خبرې کوو زه تاسو پوښتنه کوي چې مثال که نه چې was sind sie deine Hobbys مطلب ستا هابیز څه شی دي که نه دوه برابر تل خبرې کوو په دې ته فکر مه کوئ ملګرو صحیح ده mein Hobby ist laufen laufen معنا منډې وهل صحیح شول laufen منډې وهل mein Hobby ist laufen مطلب زه د منډه وهلو سره علاقه لرم چې دوه هابیز لري دوه علاقه لري ځکه وایي که نه چې meine Hobbys sind lesen und Fernsehen یا دا وایي که نه چې meine Hobbys sind وایي که نه چې ins Fitnessstudio gehen und زه د علاقه تاسو چې زما چی سره علاقه سره und malen بسم الله چې مطلب زما د آرټیست یا د مالي سره زما شوق دی ملګرو صحیح ده نو دا هغه ټول چې دي دا د هابیز په اړه خبرې دي ملګرو تاسو کولی شئ ووایئ چې مثال چې انس فټنس سټوډیو ګین یا کوخن شولو یا مالن شولو یا تاسو ویلی چې مثال وکړئ چې لیزن شولو لاوفن شولو مطلب چې منډې وهل اشیان په دې پورې طرف به موږ خبرې کوو لکه فکر ورته مه کوئ ملګرو صحیح ده ښه دا نن زموږ د ورځې درس و راځو په دې خپل درس باندې تکرار کوو ملګرو نن زموږ درس شو د ځان معرفت په اړه و sich vorstellen په اړه و زه فقط تاسو تکرار د کوم یا نور ویډیو مو ختموم ملګرو صحیح ده ښه Ich heiße Imran. Mein Name ist Imran. Mein Familienname ist Safi. Ja, ich bin Imran Safi. Ich komme aus Afghanistan. Ich wohne in Viersen. Ich wohne in Viersen. Oder ich bin Student. Ich bin Student. Ich bin Studentin. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrerin. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Ich bin verheiratet. Mein Hobby ist laufen ja meine Hobby ist Fernsehen مطلب تلویزیون سره علاقه لرم یا وایي چې mein Hobby ist Musik hören داسې وایي مثال میوزیک اورېدلو سره مې علاقه ده ملګرو دا زموږ د نن ورځې درس و په لایف کې موږ مه هېروئ له خیر سره کوم درسونه چې موږ ویلي دي موږ لایف کې دوباره تکراروو تاسو ته فی الحال لپاره ښه شپه غواړو د الله په امان